اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زموږ تیر پروګرام تاسو د محاورو کتلی به مې وي. امید لرم چې پوه شوي وي. او د محاورې او د متل په منځ کې فرق څه دی، دا چا نشو کولی، نه یې څوک کولی شي. دا اوس ما متلونه راوړي دي، هغه محاورې وي، دا متلونه دي. نو په هغې کې دا شرط و چې د هغې جملې چې ده نه به په لام ختمېده، او دې کې دا شرط نشته. بل هغې کې چې به کومه خبره لیکلی شوې وه هغه به مطلب نه و، بل څه مطلب به و. اوس متل لپاره دا شرط دی چې لکه اوس نور په ګوته نه پټېږي. دا خو موږ وایو نه پټېږي که نه. مطلب دا دی که یو کس له چا شهرت الله پاک ورکړی یا شهرت، او موږ وایو چې نه دی و پلانکی دی ډینګلی دی د هغه غیبت یې کوو، نو دې ته وایي چې نور په ګوته نه پټېږي. لکه هغه له خدای پاک چې کوم عزت ورکړی دی هغه ورکړی، هغه ستا په دې وینا باندې نه درکېږي. ستا مثال له ګوتې دی، لکه څنګه چې په ګوته نور نه پټېږي، داسې ستا په دې خبره کې دومره زور نشته. د هغې لپاره دا استعمالېږي نور په ګوته نه پټېږي. ښه، بل متل دی چندخ په لوټه وخته کشمیر یې ولیده. دا د پښتو مشهور متل دی. چندخ په لوټه وخته کشمیر یې ولیده. مطلب دی چې یو سړی دی د هغه دونه حیثیت نشته او غټه دعوه کوي چې لکه په لوټه خیږي او کشمیر ویني. د هغه دپاره دغه به لویې خبرې، خو لکه داسې نه ده. د یو سړي دونه حیثیت نشته، هغه ډېرې لویې خبرې کوي. د هغې دپاره دا متل استعمالېږي چې یاره دا ده چې څه وکړه نو دی لکه د دغه مطابق یې ونه کړه. ښه، بل متل دی اول ځان دی بیا جهان دی. مونږ وایو که نه چې اول زه یم چې زه بچ شم، نو هله به زه بل بچ کوم. چې زه روغ یم زه به هله بل سره مرسته کوم او ملګرتیا به یې کوم. نو اول ځان دی بیا جهان دی، بیا بل کس دی. ښه، بل متل دی بلا وه برکت یې نه و. مطلب دی چې یو سیلاب راغی او تیر شو، څه نقصان ونه شه، یا د چا خوا کې څه شی راپرېوته او ترې بچ شو، نو هغه بیا هغه ټایم کې دا وایي یاره بلا وه او برکت یې نه و. دې ته موږ وایو. ښه، پردی کټ د نیمې شپې وي. یعنې په بل چا باندې اعتماد کول دونه ړوند و چې هغه ته پرېوتلو یا د هغه نه تمه ساتل دونه ټیک ده. څوک به چا سره امداد کوي خو تر کومې پورې به یې کوي. د هغې لپاره دا استعمال شوی چې پردی کټ د نیمې شپې وي. یعنې تا ته څه وخت کې هم دا ویلی شي چې خپل کار کوه. ښه، بل متل دی پیاز دې وي خو په نیاز دې وي. مطلب دی چې په غریبۍ کې یا په خوراک کې یا په تعلق کې دې ته به نه ګوري چې ما لکه ښه وکړو یا ښه ونه کړم. مطلب دی چې ډېر کمزوری خوراک دې وي خو چې تندی تریو نه وي پکې. نو د هغې لپاره دا استعمال شوی چې پیاز دې وي خو په نیاز دې وي، په خوشحالۍ دې وي، په مینه دې وي، هلې تشې اوبه ولې نه وي. ښه، بل متل دی پړ مې کړه نو مړ مې کړه. یعنې ما ملامته کړه، ما کې نقص راوباسه، سزا راکړه. د دې دا مطلب دی. پړ مې کړه نو مړ مې کړه. که ما کې نقص راووته، ما کې غلطۍ راووته، نو د هغې سزا زه ماله یې راکړی شي. ښه، بل متل دی څه جرنده خرابه څه دانې لمدې. یعنې مطلب دی چې څه زما نه کار خراب دی او ستا نه هم کار خراب دی، چې د دواړو غلطۍ پکې او سمې نه خوري. نو په هغې دپاره دا استعمالېږي. د یو سړي زوی دی، هغه سړی په خپله هم لوپر دی او زوی هم غلط وخته، نو بل کس بیا وایي چې یاره څه جرنده خرابه او څه دانې لمدې، دواړو کې غلطۍ دی. ښه، چې څه کرې هغه به ریبې. مطلب دی چې تا څه وکړه، دا که اسلامي نقطه نظر سره موږ ولو نو چې تا ښه عمل وکړو اجر بېرته په هغه جان کې میلاویږي، او که بد دې وکړو نو بد اجر به میلاویږي.
د دې دپاره دا وایي چې څه کرې چې څه کار دې وکړو یا څه عمل دې وکړو د هغې متبادل به تا ته میلاویږي. ښه خپل عمل د لارې مل دی، دا هم دغه خبره ده. که زما عمل ښه او زما دپاره ښه ده، او که عمل مې خراب وي نو ما په ګډو وډو سر کړي او غلطۍ ته به مې بوځي. د دې دپاره دا ویلی کېږي خپل عمل د لارې مل دی. لکه متل کې دا کاري چې ته څنګه دا اورې ته به پرې پوهېږې چې دا څه وایي. او معاوره کې دی چې هغې کې بنده به پرې سوچ کوي چې چا اورېدلی نه یا خبر ته نه وي. ښه لاس چې مات شي نو غاړې له راځي. دا مونږ د رشتې دپاره اکثر استعمالوو چې یاره زوی د پلار نه خفه شو او لاړه نو خو د خپل کور نه خو ګزاره بیا نه کېږي بل ځای کې که نه، چې واپس راشي نو دې ته وایي چې لاس چې مات شي نه غاړې له راځي. چې مطلب دی چې په هغه سخته راله نو بیا به هم دا پلار پکارېږي، ورور به پکارېږي، مور به پکارېږي، خور به پکارېږي. د هغې دپاره دا متل استعمال شوی. بل دی ګټه په تاوان کېږي. مطلب دی چې ته دا نه چې ته به که یو کاروبار شروع کړې چې زه به بس صرف ګټم، یا به زه دا وایم چې د کس سره زما تعلق دی او بس دی به صرف زه به ترې پیدا لم او دی به زما نه نالي. دا د دې دپاره استعمال شوی. مطلب دی چې زه به هم څه کوم، که د هغه نه تمه ساتم نو زه به هم څه مطلب د پیدې کار به کوم، نو د هغې دپاره دا ګټه په تاوان کېږي. که زه ورسره خرچ کوم، چای پیس کړم، ډوډۍ به خوشحالي نو بس هغه به هم کوي دغه شان. ښه خپله خوله هم کلا ده هم بلا ده، چې صحیح خبره د خولې نه وځي ټول خلک به دې صفت کوي، ټول به دې قدر کوي، ټول به دې عزت کوي. او چې هم د دغې خولې نه غلطه خبره وباسي نو بس مجرم مې او دروغجن مې او خلک به دې قدر هم نه کوي، سپک به ورته ګوري. نو په دې وجه و چې خپله خوله هم کلا ده هم بلا ده. مشران وایي که نه چې توکلې لاړې بیا خولې له نه راځي. دا هم متل دی. دا مې د منځ کې رایشه ځکه مې وویل توکلې چې یو کار دې وکړو بس بیا شوی. د هغې مطلب دی چې دوکان یې دې وتوکلې او واپس څوک نه څټي. نو مخکې نه ښه غور پکار وي چې څوک څه کار کوي. ښه بل متل دی د پېښې نه تېښته نشته. مطلب دی که زلزله راله نو خو دا خو بار ځای کېږي بیا که نه، د دې نه دا یا څه مسله جوړه شوه او کورنۍ مسله ده، نو سړی خو دا نشي کولی چې د کور نه دې وتښتي. د هغې د حل لپاره به لار راوباسي. نو په دې وجه و چې د پېښې نه تېښته نشته. ښه له بارانه پټېدمه د ناوې لاندې مې شپه شوه. دا مشهور متل دی. مطلب دی چې یو کار مې کو، روزګار مې کو، هغې کې مې تاوان وکړو، بې سوچه او بې فکره او بې پامه مې بل کاروبار شروع کړو، نو هغې کې مې د هغې نه هم زیات وکړو تاوان. چې هغې کې مې زیات وکړو نو هغې کې دا د هغې لپاره استعمال شوی چې د بارانه پټېدمه د ناوې لاندې مې شپه شوه. باران خو په څاڅکو کې راځي او ناوه چې ده نه خو سم په شل رابېږي، په یو ځای راځي. ښه د صبر میوه خوږه وي. چې چا صبر وکړو تادي ونه کړه، تادي کار وایي د شیطان دی. چې تادي نه کوي او صبر کوي، په هر کار باندې صبر کوي، شکر کوي، د هغې میوه خوږه وي. او دا رښتیا خبره ده، مشرانو خبره ده، کاڼې کار ښه وي. بل دی د خر مینه لته وي. مطلب دی چې ته د یو داسې څیز نه داسې تمه ساتې چې هغه فرض کړه ته وایې چې ازمری د کور د ساتلو شی دی، دا خو اډوکېدی نه شي. ګنې هر څوک به ترې محفوظ وي، ګاونډی خپل خپلوان. نو د دې لپاره هر یو کار چې دی چې داسې وي چې ته هغې ته نښتې پکې او تا ته پته وي چې دې کې نقصان دی، د هغې لپاره دا استعمالېږي چې د خر مینه لته وي. خامخا چې خر دی به لته وایي چې دغه کاروبار کې د تاوان دی، تاوان به کېږي. زه امید لرم چې تاسو په متلونو او محاورو باندې پوه شوي وي او انشاءالله د نوي پروګرام سره به بیا راځو او د الله په امان.